ورپسې شیخ الاسلام فرمایي په دویم بیت کې وَيَسْمَعَ كَلَامَ مُحَقِّقٍ فِي قَوْلِهِ لَا يَنْسَنِي عَنْهُ وَلَا يَتَبَدَّلُ. اسمع، سمع اوریدو ته وی امر دی، سمع يسمعون واورا. او دلته اسمع سمع به معنی استماع ده، یو خو سماع ده بل استماع ده، تاسو فرق ویلی دی. سماع اوریدو ته وی، استماع ویل کې قصد اوریدو ته. یو خو سړی سي خبره اوري او یو د اوریدو قصد دی. نو مقصد د شیخ الاسلام په اسماع سره دا دی چې واوره ښه په قصد سره او په غور سره او په فکر او سوچ سره کلام محقق فی قوله. کلام جملې ته وایي ما یتضمن کلمتین، تاسو ویلي دي په نحوه کې چې کم از کم د 2 کلمو نه جوړي او زیات د 2 کلمو نه. واوره کلام د محقق عالم چاته وایي؟ محقق عالم هغه عالم ته وایي چې دغه قول په وحی بنایي، دې ته محقق وایي. او محقق هغه عالم ته وایي چې پاکه تثبتی احتیاط هغه خبره کوي چې کم په کتاب الله کې او په سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او د سلف په منهج کې، دې ته محقق وایي. اسی خو تاسو ویلي دي په کتابونو کې تحقیق څه ته وایي؟ اثبات د مدعا بالدلیل، او تدقیق څه ته وایي؟ اثبات الدلیل بالدلیل. شیخ الاسلام واقعي محقق هم دی او شیخ الاسلام مدقق هم دی. هر خبره باندې دلیل د کتاب سنت نشته او د دلیل لپاره به دلیل هم وي، نو مدقق هم دی. واوره کلام د محقق فی قوله، په قول داغه کې د قول اطلاق په عقیده هم کېږي، د قول اطلاق په قول لسانی هم کېږي او د قول اطلاق په لیکلو هم کېږي. شیخ الاسلام چې کومه عقیده ده سی په ژبه ویلي دي سی لیکلي دي، دا واوره وایي. او لا ينسني عنه ولا يتبدل، دسې محقق چې هغه د خپلې خبرې نه اوړي نه ولا يتبدل او بدلیږي را بدلیږي نه، چې نن یوه خبره کوي نو سبا بله کوي نو سبا بله کوي. او دا واقعي د محقق عالم شان دا دی چې هغه کله خبره په تحقیق کوي په کتاب سنت، بیا به د هغه نه بل طرف ته کم طرف ته ځي، هغه نه بیا هغه نه بدلیږي. په خلاف د هغه چا چې څوک د شبهاتو شکاري او د هغو خبره په وحی نه بنا، نن یوه خبره کوي سبا بله کوي، نن یوه خبره سبا بله. تاسو ګورئ متکلمین چې څومره په اضطراب کې واقع دي او په تحیر کې، دا جویني وګورئ او دا رازي وګورئ او دا غزالي وګورئ، او دوی اقرار کړی دی. د رازي صاحب یو کتاب دی اقسام اللذات په نوم باندې فوټوسټیټ میلاویږي. اقسام اللذات، لذتونه ذکر کړی دي، لذت شرعي دی او لذت حسي دی او لذت عقلي دی او لذت خیالي دی. په آخر د اقسام اللذات کې دا خبرې لیکلې ده، وایي ما ټول علم کلام مطالعه که، فلسفه مې کتلې ده، او دا د تږي تنده نه وژني او بیمار ته شفا نه ورکوي. اقرأ فی الاثبات الرحمن العرش استوى واقرأ فی النفی لیس کمثله شیء. زه په اثبات کې دا وایم چې الله په عرش دی او په نفي کې دا وایم چې الله مثل نه لري. او دا د رازي صاحب تبدل دلالت کې چې ګوره مخکې کم ځای او آخر کم ځای ته راغی. او موږ وایو الله دې توبه قبوله کړي او موږ جنت نه تنګېږي، الله دې هغه هم جنت ته بوځي که دا توبه یې واقعي ایستي او الله قبوله کړي. ځکه چې همیشه یې د حق خلاف کړی. کتابونه یې لیکلي دي د الله د نومونو او د صفتونو په رد کې اساس التقدیس وګورئ. المطالب العالیه په نوم کتاب دی. الاربعین فی اصول الدین پاکې صفحه لیکل دي په الاربعین فی اصول الدین کې. قرآن سنت ظنی دی، وی لا تفید الیقین، دا یقین نه پیدا کوي. د یقین سیز چې دا منطق فلسفه دا شی دی. په آخر کې توبه ویست او یو شی هلته ویلی دی نهایت اقدام العقول یقالو واکثر سعی العالمین ضلالو. د عقولو د اقدام انتها څه ته رسي؟ عقال، بس دا نخلي عقل بیا مخکې د سړي کار نه کوي. او اکثر سعی د بندگانو چې دنه دا ضلالو دا ګمراهي ده، دا اخرنی اعتراف دی. نهایت اقدام العقول یقالو واکثر سعی العالمین ضلالو. نو غرض دا دی چې د چا خبره د چا عقیده په شبهاتو بنایي نو هغه بدلیږي را بدلیږي، او د چا عقیده چې په وحی بنایي نو لا ینسنی عنه ولا یتبدل، هغه نه بدلیږي.
هغه خپل خبره نه پریږدي همیشه د پاره. دا د ابن تیمیه په باره کې بعضې مولینو ماتوریدي اشاعرو دا مشوره کړې ده چې ابن تیمیه د خپلې عقیدې نه رجوع کړې ده. دا یو خبره لیکل ده. دې ته ابن حجر په درالکامنه کې یو ځای اشاره کړې ده او چې تحقیق شوی ده نو دا خبره دروغ ده. ابن تیمیه خپله عقیده نه ده پرېښې، جیل ته پېتلی دی، وفات شوی دی، خو چې څه یې ویلي اول د قرآن سنت په رڼا کې نو اخره خبره یې مخه وه او بس په هغه باندې قبر ته لاړ. هغه خبره هغه نه ده پرېښې. ټول کتابونه یې تاسو وګورئ. نو بیا شیخ الاسلام چې خپله عقیده شروع کړي نو د صحابو نه شروع کړي. لکه د صحابو دفاع ضروري ده که نه؟ صحابه خو سند د دین دی، نو چې د دین د سند دفاع دی وکړو به د دین دفاع شوه. او که د دین د سند سره ته غداري کې نو بیا د دین دفاع به څنګه کې؟ نو خپله عقیده شروع کوي د محبت د صحابو نه. نو فرمایي حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، محبت د ټولو صحابو زما مذهب دی. محبت د ټولو صحابو زما مذهب دی. ومودة القربى بها أتوسل، او په مینه د اهل بیتو چې د نبی سلام څوک خپلوان دي که قرابت نسبی سره ده او که قرابت حسی سره ده، خو د هغوی په مینه باندې زه اتوسلو الله ته ځان نږدې کوم چې زه د محمد رسول الله سلام د اقرباو سره او د هغه د خپلوانو سره او د هغه د رشتهدارانو سره او د هغه د بیبیانو سره د هغه د بچو سره او د هغه د قبیلې سره د هغه د نسب سره زمینه ساتم، په دې ځان الله ته نږدې کوم. حب الصحابة كلهم لي مذهب. ورونو خبره دا ده چې د هر مؤمن موحد عقیده کې به د صحابو مینه وي. د چا په عقیده کې چې د صحابو مینه نه وي دا ګوره مؤمن نشي کېدی. امام بخاري یو باب راوړی دی په کتاب الایمان کې، حب الانصار من الایمان او بغض الانصار من النفاق. د انصار صحابو سره مینه د ایمان دی او د انصار صحابو سره بغض ساتل دا منافقت. او شو خبره باندې انصار په عامه معنا سره علما ناس به خبره کوي. یو د انصار خاصه معنا ده اوس او خزرج د مدینه والا، او بل د انصار عامه معنا ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چا مدد کړ دې په دین کې، هغه مهاجرین او انصار. حب الانصار من الايمان، د صحابه د انصار سره مینه دا د ایمان جز ده، او بغض د انصار سره کینه ساتل دا منافقت ده. هر هغه سړی منافق ده چې د صحابو سره بغض ساتي. او په دې کې زه تاسو یو بل عبارت کوم، لړ غوندې عبارت د مشهور کتاب دا تحویه نه ده، عقیدة التحویه کې امام تحوی لیکلی دی، ابو جعفر الطحاوی. ورته د حنفي عقیده ده، په دې کې د ابو حنیفه صاحب او د محمد او د ابو یوسف عقیده ذکر ده. هغه څه فرمایي ومن احسن القول فی اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم، چا چې د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابو متعلق خبره کوله، وازواجه الطاهرات من كل درس، او د نبی صلی الله علیه وسلم د پاکو بیبیانو په باره کې خو وینا کوله چې هغه د هر دنس او د خیرې نه پاکې دي، وذریاته المقدسین من كل رجس، او د نبی صلی الله علیه وسلم ذریات او بچی لکه حسن او حسین چې دا د هرې پلیتې نه پاک دي، نو فقط برئ من النفاق، د قصړه د منافقت نه پاک شو. او د دې مفهوم مخالف سره ووت چې څوک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو پسې خبرې کوي، څوک د هغه په بیبیانو پسې خبرې کوي، او څوک د هغه په اهل بیتو پسې خبرې کوي، دا سړی منافق دی، دا سنی نه دی، دا په اهل سنتو کې نه دی داخل. دا ته اهل سنت مه وایې. اهل سنت هر هغه سړی دی چې د هغه په عقیده کې د صحابه کرامو مینه او د صحابه کرامو محبت او خاص کر د اهل بیتو او د هغوی په سر کې ابو بکر او عمر او عثمان او علي رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. بیا امام طحاوی بل ځای داسې عبارت وایي ونحب اصحاب رسول الله، موږ د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابو سره مینه کوو، د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابو سره موږ مینه کوو، او په ټولو صحابو کې موږ فرق نه کوو. ولا نفرط فی حب احد منهم، موږ د یو صحابي په مینه کې افراط نه کوو چې یو صحابي سره دومره مینه وکړو چې اسمان ته وخیژو او بل صحابي راوغورځو. دا رد په شیګانو روافضو چې هغوی د علي صاحب په مینه کې
دومره غلو کوي چې علي صاحب کم ځای ته رسوي، ابوبکر عثمان علي کم دا عمر او عثمان دا کم ځای ته ورسول. ولا نفرط في حب احد منهم ولا نتبرأ من حب احد منهم. موږ د یو صحابي نه تبریم نه کوو، دا غنه برائت هم نه کوو. بیا څه فرمایي؟ ونبغض من يبغضهم. موږ د هغه چا سره بغض ساتو چې څوک د صحابو سره بغض ساتي. موږ د هغه چا سره بغض ساتو چې څوک د صحابو سره بغض ساتي. څوک چې د صحابو سره کینه ساتي ولا بالخير يذكرهم، او صحابه په خیر نه یادوي، زمونږ د هغه سره به بغض. نو زمونږ د هغه چا سره هم نه به د صحابو سره بغض ساتو، او څوک چې د صحابو سره بغض ساتي د هغه سره به زمونږ بغض. تاسو به خپل عقیده پوه شئ، دا د طحاوي صاحب عقیده ده. او کم از کم هغه حضرات ځان ته مقلدین د ابو حنیفه صاحب وایي او د امام ابو حنیفه په تقلید کې غلو ته رسېدلي دي، کم د خپل د عقیدې کتاب خو ووایه که دا عقیده طحاویه نه دی ویلی چې ته بیا راځې او د هغه خلکو دفاع کې چې کوم خلک د صحابو دشمنان دي، د ابوبکر او د عمر او د عثمان دشمنان دي، دا معاویه دشمنان دي، او د نورو صحابو دشمنان دي، هغوی ته مرتدین والعیاذ بالله. او دا وایي چې یاره که زموږ حکومت راغی نو موږ به ابوبکر او عمر دا به د قبرونو راوباسو او د مدینې په کوڅو کې به ځوړندوو. آیا په دې نټ باندې د شیګانو داسې کلمات نشر کېږي چې یو مؤمن هغه په غوږونو اورېدی نه شي. دومره حده پورې یو سړی د صحابو دشمن دی او ته بیا د مدح کلمات وې او یا دا خو ښه خلک دی او دا خو داسې دی او داسې دی او داسې. معلومه دا شوه چې هر هغه سړی چې داسې کار کوي د ده په عقیده کې دننه فساد دی. که تاسو د عقیدې استقامت غواړئ او د عقیدې فساد نه لرې کېدل غواړئ، صحابو سره مینه، او چې څوک د صحابو دشمن دی به زموږ دشمن. ونبغض من يبغضهم ولا بالخير يذكرهم. او بیا فرمایي ولا نذكرهم الا بخير. مونږ صحابه په خیر یادو، دا به همیشه په ښه الفاظو یادو، په زړونو کې به سمینه ساتو او په ژبه باندې به د صحابه کرامو دپاره دعاګانې غواړو، لکه څنګه چې الله جل شانو فرمایلی دي چې د هغه چا دپاره په مالفه کې حصه ده چې هغه دا وایي ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. الله مونږ ته بخنه وکړي او زمونږ غرونو ته بخنه وکړي چې زمونږ نه په ایمان کې سبقت کړل صحابه کرام، او زمونږ په زړونو کې د هغوی سره غل او خیره او حسد او کینه مه پیدا کړي. د داسې سړي په مالفه کې حصه ده. شیخ الاسلام دې تیویل کی او چې څوک د صحابو سره دشمنی ساتي د هغه په مالفه کې حصه نشته. د امام مالک په مخ کې وایي چا د صحابو بد ویله، نو امام مالک رحم الله هغه آیت د سوره فتح ولوس چې د هغه په آخر کې د صحابو مثال ذکر د محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم الی آخر الآیه. په آخر کې الله څه فرمایلی؟ وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما. دلته مخکې جمله الله فرمایلی ده لیغیظ بهم الکفار، الله په صحابو کافر غوسه کوي. نو امام مالک رحم الله فرمایل دا په السنه د خلال کې ذکر ده. پاک امام مالک فرمایل چې د چا په زړه کې د صحابو سره دشمنی نو فقد اصابته هذه الآیه، دا آیت ته ورسېد بس الله ورته کافر ویلی دی چې په صحابو الله کافر خفه کوي. څوک چې د صحابو په ترقۍ خفه کېږي، د صحابو په محبت باندې خفه کېږي، صحابو سره بغض ساتي، هغه د دې آیت شکار شوی دی. الله سبحانه وتعالی د دې خلکو بدی بیان کړی دی چې دا لیغیظ بهم الکفار. د دې وجه زما عزتمندو ټول صحابه کرام، کاغه ابوبکر دی، کاغه عمر عثمان علی دی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، تر ادنا صحابي پورې. زمونږ د حدیث او عقیده دا او د سنت عقیده دا زمونږ د ټولو سره بلا تفریق مینه محبت، او دا مینه مو سوال کوو ځکه زمونږ نبی سره مینه کړی او دا مینه سره زمونږ الله کړی ده. نو چې چا د الله او د رسول سره مینه ابد الله او د رسول د محبوب سره مینه کوي. څوک چې د الله او د رسول د محبوب سره مینه نه کوي هغه د الله او رسول سره مینه نه کوي. او تاسو ګورئ کنه د یو عام مؤمن سره مینه کول دا د ایمان علامه ده. نو چې صحابي رسولي
او هغه د ابوبکر غوندې شخصیت دی، د عمر غوندې شخصیت دی، او د عثمان غوندې او د علي غوندې شخصیت دی، د هغوی سره به مینه څنګه د ایمان حصه نه وي؟ د دې وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو الله الله لا تتخذوا اصحابي غرضا من بعدي، ورزما صحابه به زمانه وروسته نشانه نه ګرځوي چې هغوی به خبرې کوي په منبر باندې او په محراب کې. من احبهم فبحب احبهم، که چا ورسره مینه کوله زما په مینه ورسره مینه کوي، دا زما سره مینه ده. ومن ابغضهم فببغض ابغضهم، او که چا ورسره بغض کوي زما د بغض د وجې نه ورسره بغض کوي. څوک چې د صحابو دشمني هغه د رسول الله دشمن دی، څوک چې د رسول الله سم دشمني هغه د الله دشمن. او بیا فرمایي وای که چا صحابو ته تکلیف ورکړو فقط آذانی، ما ته تکلیف راکړو، ومن آذانی فقط آذ الله، او چا چې ما ته تکلیف راکړو الله ته تکلیف ورساو، ومن آذ الله نو یوشک ان یاخذه، چا چې الله ته تکلیف ورساو قریب دی چې الله یې راونیسي او الله یې ذلیل کړي او الله یې خوار کړي. او د عطا بن ابي رباح یو اثر دی البانی سے بوته صحیح ویلي دی بشواهده، واقع دا چې څوک صحابو ته کنزل کوي نو فعليه لعنت الله، هغه باندې د الله لعنت چې څوک په صحابو بسره دی بدی وي. دی وخت زما عزت مندو دا فتنه ګوره په عروج د تشیع او د رافضیت چې هغه صحابه کرامو بسره دی بدی، خاص کر په ابوبکر صدیق پسې، په عمر پسې، او په عثمان پسې، معاویه پسې. دا بل پاکستان کې یو شیعه دی هغه نه چا تپوس کړی ټي وي والا چې تاسو د معاویه په باره کې څه وایي؟ هغه معاویه چې دی واجب التکریم نه دی وایي، دا د عزت قابل نه دی چې د موږ عزت وکړو عیاذا بالله. هغه معاویه چې نبی سم فرمایلی و دا په باره کې دا صحیح حدیث دی چې اللهم اجعله هادیا مهدیا واهد به، الله دې هادي وګرځي مهدي وګرځي او د په وجه نور خلکو ته هدایت وکړي. اللهم علمه الكتاب وقه العذاب، الله دته د خپل کتاب فهم ورکړي او د عذاب نه وساته. هغه معاویه کاتب وحی زموږ د مؤمنانو ماما کیږي، معاویه رضی الله عنه ځکه د ام حبیبه رور دی، ام حبیبه زموږ مور ده، امهات المؤمنین کې د دې سميره کول دا د ایمان علامه ده. نو ځکه امام طحاوی دلته یو جمله وای وحبهم دین و ایمان و احسان، د صحابو سره مینه دین ایمان او احسان دی. و بغضهم کفر و نفاق و طغیان، او د صحابو سره بغض کفر منافقت او طغیان دی. دا د طحاوی سره خبره ده، د طحاوی نه تاسو کوا، امام طحاوی نه تاسو کو چې تاوله دا جمله لیکله حبهم دین و ایمان و احسان، د صحابو سره مینه دا دین او ایمان دی، او د صحابو سره بغض کفر و نفاق و طغیان، دا کفر دی او نفاق او طغیان دی. دا امام طحاوی وایي. زموږ عقیده دا ده څنګه چې شیخ الاسلام فرمایي زموږ د ټولو صحابو سره مینه، حب الصحابه كلهم لي مذهب، د ټولو صحابو مینه زموږ مذهب. او په صحابو کې تاسو پته ده سړی هم دي او ښځې هم دي، که صحابه خو یوازې سړي نه دي، زنانه پکې هم دي. او په زنانو کې د نبی سلام په صحابو کې د نبی سم بیبیانې دي، عائشه پکې ده او حفصه پکې ده، ام سلمہ پکې ده، میمونه پکې ده، ام حبیبه پکې ده، ټول امهات المؤمنین دا زموږ مین دي هم دي، او دا د محمد رسول الله صحابیات هم دي. دا غوښ مینه کول دا د ایمان حصہ ده. او څوک چې پاغه په کنزل کوي پاغه په رد بد وای زما عزتمندو کفر و نفاق و طغیان، دا په کفر کې مبتلا دي، دا منافقت کې مبتلا دي، دا په طغیان کې مبتلا دي. شیخ الاسلام لیکلی په منهاج السنه کې وای څوک چې د صحابه باندې د قطع او اعتراض کې چې دا دغه په عدالت باندې قطع اعتراضي، دا سره ګوره کافر دی، دا د اسلام نه خارج. او چې څوک په اسی بل اعتراض کې چې هغه دغه په دینداري یا دغه په عدالت باندې اعتراض دی، نو دا به گمراه دی، اسلام نه کنه خارجي خو گمراه دی. بیا زمای عزتمندو اول په صحابو کې لکه شیخ الاسلام چې روسته وای چې صدیق ور صحابي دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه، نو په صحابو کې مراتب دي، عشره مبشره دا ټول صحابو کې ور صحابه دي، لس هغه صحابه چې باغ باندې جنت زیره شوی دي، ابوبکر عمر عثمان علی سعد سعید زبیر طلحه او عبدالرحمن بن عوف او ابو عبیده بن جراح رضی الله عنهم، دا لس صحابه کرام. حضرت عبدالله بن سلام والا نور صحابه چې باغ د جنت زیره شوی، بیا پسې بدریان دي، بیا پسې احد والا دي،
بیا پسې د بیعت الرضوان والدي دا تفاوت په صحابو کې شته په درجاتو کې او الله فرمایلی دی په سوره حدید کې چې لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل هغه څوک نه دی برابر چې چا د فتح مکې نه مخکې جهاد کړی دی او خرچ کړی دی او هغه څوک چې د فتح مکې نه وروسته جهادونه یې کړي دي او خرچونه یې کړي دي وکلا وعد الله الحسنى د ټولو سره الله د جنت وعده کړی ده معاویه سره د جنت وعده ابو بکر عمر او عثمان د ټولو صحابو سره کله فتح مکې نه مخکې مسلمانان دي او وروستنی دي مخکې جهادونه وروستنی جهادونه مخکې خرچ کړی دی او وروسته کړی دا ټول جنتیان او الله سبحانه وتعالی په سوره توبه کې دوه ځای فرمایلی دي یو ځای دې فرمایي اعد الله لهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم الله له جنتونه تیار کړی دي چې دا په جنتونو کې او بل ځای فرمایي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الى اخر الايه رضي الله عنهم ورضوا عنه الله د دې ناراضي او دې د الله ناراضي واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار دې کو زمين نشته زمو شیخ عبد السلام رحم الله په دې کې تفسیر کې دا خبره کوله کنه وای په نور ټول ځینو کې زمين وای او دې کې زمين نه وای دا ولی صحابه جنت ته دومره نږدې چې الله ته من کلموم لري کړی دا وعد لهم جنات تجري تحت الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم همیشه دا په جنتونو کې او دا عظیمه کامیابی ده نو زموږ استاد په بزرګي کې هم د ټولو صحابه مینې محبت وای او څوک چې صحابه ته په بد سترګه ګوري بغض کې نو ساتي هغه سره بغض ساتو ونبغض من يبغضهم څوک چې صحابه سره بغض ساتي هغه سره زموږ بغض دي ځکه چې اسلام او حب الصحابه كلهم لي مذهب د ټولو صحابه مینا دا زما مذهب دی وموده القربى بها اتوسل مودت منی ته وي خالص منی ته قربا ویل کېږي د نبی سلام خپلوانو ته د نبی سره خپلوان دوه قسم دي یاد ساتئ یو هغه خپلوان دي چې هغه د نسب په لحاظ سره د نبی سره خپلوان دي نسبی هغه د نبی سلام مثلا بچی دي نوسی دي لوري دا علی رضی الله عنه ده نور رشتہ دار دي دویم د نبی سلام خپلوان چې دي نو هغه دي چې هغه قرابت حسیه والدي حسی قرابت هغه د نبی سم بیبیان دي دا د نبی سلام سره د قرابت حسی والدي قرابت نسبی کو سنئی قرابت حسی و سره ده د الله د نبی سره په یو کور کې پاتې کیږي داغه په نکاح کې پاتې کیږي داغه سره په بستر کې پاتې کیږي عائشہ صدیقہ رضی الله عنها د الله نبی داغه په کور کې دفن کیږي او داغه د نبی سم ساده هغه په غیږ کې وزي او په اخر ژوندۍ د نبی سلام کې د الله د نبی سم لاړې او د عائشہ رضی الله عنها لاړې دا جمع کړي داغه میثاق هغه استعمال کا او سای داغه په غیږ کې وخون او بیا داغه په کور کې دفن شو هغه عائشہ صدیقہ رضی الله عنها وارضاها هغه په خلک کنزل کوي او هغه خلک بدر دوی او هغه تهمتونه تړي په وخت کې د عبد الله ابن ابي ابن سلول چې رئیس المنافقین داغه عائشہ د تکلیف ورسید او نن هغه خلک زمسیه ما چې خلکو ته د اسلام په نظر ګوري مسلمانان دي او خلک په خوشحاليږي او هغه علیږي او پاشي په روز شپه کنزل کوي او داغه کنزل عبادت غني داغه خپل ذکر غني چې د مانځنه روسته ابوبکر په کنزل کوي عمر او عائشہ په حبسه په کنزل کوي د ته خپل عبادت وي د الله بندگی وي علیه ما استحقهم زما عزت مندو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو قرباو سره مینا چې دا شیخ الاسلام وی بها اتوسل په دې سره خپل الله تعالی نږدې کوم چې الله زما سره د استاد نبی د صحابه مینوا داغه د خپلوانو مینوا داغه د بیبیانو مینوا داغه په محبت باندې زتا ته ځان نږدې کوم الله یو توسل بالذوات ګره یو توسل بالاعمال الصالحه دلته څوک دا ونه وي چې ابن تیمیه خو توسل بالذوات خیل لنا نه وموده القربى بها اتوسل زپمنه د خپلوانو د نبی باندې اتوسل الله ته ځان نږدې کوم داغه په مینه عمل صالح ده او په عمل صالح باندې بنده الله ته نږدې کی وموده القربى بها اتوسل او دا خبره ګور تاسو ځان سره نوٹ کې تاسو بیا دي د نبی سلام په اهل بیتو کې د نبی سره بیبیانې داخلي دي کنه اهل بیت خو صرف حسن حسین نه دي
اهل بیت خو علی نه دی، اهل بیت خو فاطمه نه ده، دا هم اهل بیت دی او اهل بیت د نبی سره بیبیانې وو. دا د قرآن په دلیل سره لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. د نبی بیبیانو مخکې ویا یا نساء النبی، تاسو به کورونو کې اوسئ او د الله رسول طاعت وکړئ او قرآن سنت ولولئ او په کورونو کې به اوسئ، بار به نه وځئ. لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اهل بیت د نبی الله ستاسو نه پلیتي لرې کوي. ویطهرکم تطهیرا. د نبی سلام اهل بیت په دې آیت کې څوک دي؟ دا د محمد رسول الله بیبیانې، دا د الله د نبی بیبیانې دي. موږ تاسو په مانځ کې وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. الله په محمد رسول الله رحمتونه نازل کړي او داغه په آل باندې، په آل کې د نبی سلام اول نمبر داغه بیبیانې دي. موږ تاسو په دعاګانې کوو، صلات چللو نو په دې کې بنیت کوو د نبی سره د بیبیانو چې الله په هغه رحمتونه نازل کړي او داغه په بچو باندې او داغه په ټول اهل بیت. حب الصحابه كلهم لی مذهب. دو قسمه بدعتيان په دې امت کې تیر شوي دي کړه. یو روافض دي، روافض چې دا د عقیدې بدعتيان دي، او دویم نواسب دي. نواسب هغه چې هغه د اهل بیتو دشمنان، او روافض هغه چې هغه د نورو صحابو دشمنانو. شیخ الاسلام په دوړو باندې رد کوي حب الصحابه كلهم لی مذهب، دا پر روافض رد دی. وموده القربى بها اتوسل، دا په نواسب باندې رد دی. شیخ الاسلام خو بس ډیر فصیح سړی دی کنه، ډیر افصح بلیغ دی، په لږه غونډه خبره کې ټول عقیده ظاهره. موږ نه نواسب یو نه روافض یو، موږ اهل السنه والجماعه، اصحاب الحديث، اهل الحديث. موږ د ټولو صحابو سمینا او د نبی سم د اهل بیت سمینا. موږ نه د تشیع شکار کیو، د رافضیت او نه د ناسبیت شکار کیو. اوس پنجاب کې تاسو ورېدلی د بعضی مليان د الله په هغه قهر اختی، یو ډله به جوړ شي د حسینیان د بلېدیسو کې، او بل ډله به جوړ شي د یزیدیان کړ. یزیدیان څوک د یزید په ډله ولاړ دي او څوک د حسین رضی الله. دا له حدیث الګ دې ته څه ضرورت؟ زمون د نبی سم د ټولو صحابه سوینه او داغه د اهل بیت سره، او څوک چې داغه دشمنانی بس هغه زمون دشمن. دې تفریق ته کې څه ضرورت؟ اباځي وایره پلان کې شهید شو، پلان کې شهید شو. مونږ هغه چاته شهید نشو ویلې چې هغه د الله په لار کې قتل شوی، ځکه د اجازه مونږ د شریعت نه راکې. بیا د څه سره چې د دې عقیدې سره دنیا نه لاړ شي چې صحابه دشمنی څنګه ته شهید؟ تعالی شرم نه دی؟ ستا توحید څه شو؟ ستا سنت څه شو؟ ستا د صحابه سره مینه څه شو؟ ستا سلفیت څه شو چې تنن د هر چا مبارک یو شهید دی او شهید دی او شهید. لکه شرم وکړه، الله نه خو حیا وکړه، ویریږه د الله. بیا شیخ الاسلام فرمایي ولکلهم قدر علی وفضائل لکنما الصدیق منهم افضل. ولکلهم قدر، د ټولو صحابو یو چته درجه ده، علی یو مرتبه علیه ده، وفضائل او د ټولو صحابو فضائل دي. تاسو وګورئ کتاب المناقب د صحیح بخاری، مناقب په ترمذی کې، مناقب په صحیح مسلم کې د صحابو مناقب مطالعه کړئ. ولکنما الصدیق منه افضل. صدیق ابو بکر صدیق دا په ټولو صحابو کې افضل ترین صحابي، د ټولو صحابو په سر کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه وارضاه. الله تعالی ویره ده ولا یاتلی اولو الفضل منکم والسعه. الله سورہ نور کې ویلو کنه د غوروالي والا خلک د قسم نه کوي او د فراخي والا چې موږ به خرج نه کوو. دې کې څوک مراد دی؟ ابو بکر صدیق د الله اولو الفضل ویلې، د فضیلت والا. عمرو بن عاص رضی الله عنه چکله د غزوه السلاسل راغی کنه، هغه د جيش ذات السلاسل امیرو، سی بخاری کې شته. هغه د نبی سم نه تاسو کوي یا رسول الله من احب الناس الیک، په ټولو خلکو کې ته محبوب څوک دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل عائشه. عائشه ماته په ټولو کې محبوبه ده. صدیقه وای بیا هغه وای ابوها دا غفلار ماته په ټولو کې محبوب دی. صدیق، صدیقه بنت الصدیق، پلار او لور دا ټولو کې ماته زیات محبوب. وای بیا څوک دی؟ بیا عمر دی. عمرو بن عاص وزغل شما د دې یری د وجه نشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخر کې ذکر کې چې تاسو سره ماته و چې تاسو سره مینه د ټول نه روسته شمه
ابا په دې مې خبره ختمه کړه به مې ته پوښتنه. او عمر رضی الله عنه اقرار په خپل کړو، ابو بکر رضی الله عنه ته ویلو کنه په بیعت کې کله چې بیعت کو ویل انت سیدنا ته زموږ سردار وانت خیرنا واحبنا الى رسول الله، ته په موږ ټولو کې غوره او محبوب ترین شخصیت محمد رسول الله ته بس موږ تاسو بیعت کو. عمر رضی الله عنه بیعت. علی رضی الله عنه چې کله خفه شو د بیعت په مسله کې د ابوبکر رضی الله عنه او سو د فاطمه رضی الله عنها د بیماری د وجه نه علی سره شپږ میاشتې بیعت نه وکړ. نو بیا ابوبکر خپل کور ته وغوښت رضی الله عنه او علی صاحب دا محسوس کړ چې دا خلک ما ته توجه نه راکوي، وجه دا غدا ده چې ما د ابوبکر سره بیعت نه کړی. چې ابوبکر کور ته یوازې وغوښت به تاسو سره وسوک نه راځي زما کور ته به یوازې راشي. عمر رضی الله عنه ویل نه زه سزم خو ابوبکر ویل نه تر سمزه یوازې ورځم. اچ ورغه نو علی رضی الله عنه ډېر خسته کلمات ویلو ولقد عرفنا فضلك وما اعطاك الله، ستا فضیلت مونږ پیژنو او ستا هغه مقام مونږ پیژنو چې الله درکړی. موږ تاسو سره په خلافت او په مشرۍ باندې حسد هم نه کوو، خو دومره ده چې موږ سره به مشوره کړې وې چې کله تاسو سره خلکو بیعت کاو نو بیا دواړو اتفاق وکړو. علي صاحب ویل چې زه تاسو بیعت کوم او سبانه ورځې د ماسپښین موعد مقرر کړم او مسجد نبوي کې اوس بیعت وکړو. علي صاحب چې منبر ته وخوت حدیث کې راځي د ابوبکر ډېر لوی فضایل بیان کړه او خبره الته وکړه چې موږ د ابوبکر د فضیلت نه انکار نه کوو، موږ د فضیلت او مقام پیژنو، د سره په خلافت باندې حسد هم نشته او دومره و چې یاره موږ مشوره طلب نه کړه بیا اوس بیعت وکړو. ابوبکر صدیق هغه شخصیت دی چې د الله سبحانه وتعالی په نسبت باندې افضل او امام ابن تیمیه رحم الله وایي لکن الصدیق منهم افضل، صدیق په ټولو صحابو کې افضل. او زمونږ استادو د حدیثو او د سنت والجماعت عقیده هم دا ده چې په ټولو کې غوره شخصیت د صدیق دی، ورپسې عمر رضی الله عنه دی، ورپسې عثمان دی، ورپسې علي دی. د عثمان او علي کې لږ د سنت اختلاف شته، بعضي اهل سنت داسې دي چې هغه علي په عثمان مخکې کوي، عثمان د علي نه وروسته کوي، او جمهور اهل سنت وایي چې نه عثمان مخکې دی او علي ورپسې دی. خیر شیخ الاسلام ابن تیمیه لیکلي دي دا داسې د ګمراهۍ مسله نه ده که څوک علي مخکې کې په عثمان یا عثمان په علي مخکې کې، خو د ګمراهۍ خبره دا ده چې څوک د ابوبکر د خلافت نه انکار کوي چې ابوبکر خلیفه نه دی یا عمر خلیفه نه دی. نه، دا خبره دا عقیدې مسله ده چې اول خلیفه بلا فصل ابوبکر، ورپسې عمر، ورپسې عثمان، ورپسې علي. اما په فضیلت کې که علي مخکې شو که عثمان مخکې شو دواړه صحابه دي.